يقول الله چې کله راشي ومن يدعوني فاستجيب له، څوک زمانه څه غواړي دعاګانې غواړي چې دعا وله قبوله کما. من يسألني فأعطيه، څوک څه مسله را مخې ته کول غواړي چې وله ورکمه که څه غواړي. من يستغفرني فأغفر له، څوک بخانه د ګناهونو غواړي چې وبخم وله ګناهونه. دا اعلانونه د رب العالمین د طرف نه کوي د شپې په اخرنۍ حصه چې کله الله د دنیا اسمان ته راکوشي. بعض حدیثونو کې داسې راځي وایي دا ورسره وویلی شي څوک شتي چې څه مصیبت پې دی چې دا مصیبت ترې لرې کړمه، څوک شتي چې رزق پې تنګي چې رزق او خزانې ورته پراخه کړمه. نو کمبل اچوونکی په ځان کمبل راکاږي وایي زما ضرورت نشته، او بیا ټوله ورځ خوار ګرځي د سختې مزدوریانې او یو پسې منډې او په بل پسې منډې، او الله دې مخلوق ته پرېښودی ذلیله ګرځي. یو ته منت کوي قرضه راکړه او بل ته منت کوي دا وکړه او بل ته منت کوي دا وکړه. او کوم چې د شپې د رب العالمین سره خپل کیس داخل کړي چې سحر دې راپاسي الله ورته د هر څه آسان کړي. الله د مخلوق په زړونو کې دغه انسان دپاره رحم ور واچي، هغه ټولې لارې ورته کولی شي. ځکه حدیث کې راځي چې الله یو انسان ته وکتل ویې خاندل. صحابه کرام وی رسول الله ولې الله وخاندل؟ وی الله چې ورته کله وکتل دا سړی په مصیبتونو کې راګیر شوی او په یو مخلوق او په بل پسې منډې والي، وی الله وخاندله. وی زه ورته څومره نږدې یم او زه ورله دا مسله هم حل کولی شم او ما ته یې نه وایي. یعنې دوه خبرې دي، الله وایي زه مسله هم حل کولی شم او دویمه نږدې م یم او ما ته یې نه وایي. دغه مخلوق ته یې وایي هغه ته لرې م دي او هغه ورله دا مسله هم نشي حل کولی. امام بخاري وایي د شپې خو ډېر قیمتي وخت یې راپاسه دعاګانې پکې غواړه. ما پسې دا خلک راشي وظیفه وښایه وظیفه، زموږ د مولیانو دا خلک په وظیفو عادت کړي، لس زره پیرې ده ووایه یو لک پیرې ده ووایه. زه یم داسې وظیفه راته ښیم چې پیغمبر ښوولې ده، خوشحاله شي چې ته دا به ګوره څه وظیفه یي، څه وظیفه د منځه نه بعد وایي زه یم د شپې په اخرنۍ حصه کې راپاسه یو دوه رکاته لمونځ کوه الله ته ژړه الله دله هر څه ورکړي. نه مړه وایي دا نه وایي وظیفه، و د دې نه غټه وظیفه چاته معلومه ده؟ هلته اعلان هم د الله له طرف نه وشوی که څوک څه غواړي چې زه وله ورکم دی بیا هم وایي وظیفه. خو راپاسه که نه الله خو اعلان کوي وایي څوک غواړي چې ته وایه یا الله زه یې غواړم. ته دغه ټیم کې دا خبره وکړه یا الله زه یې غواړم، رب العالمین به ستا دا مسله حل کړي او در به کړي تا له هغه څه چې ته یې غواړې او ته ورته ضرورت لرې. الله سبحانه وتعالی موږ له طاقت راکړي چې د تهجدو دا لمونځ وکړو او داسې وکړو لکه کم حق چې